استغین بعد عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما روایت راوڑے وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امرت ان اسجد على 7 اعظم ما تا امر کڑے شوی دے چیز پا وو اڈوکو مانا اندامونو باندی سجده وکم ما تا امر کڑے شوی دے او چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی ما تا امر کڑے شوی دے ناغتا امر اللہ کڑے نوی ما تا ردی خبری امر شوی دے دارت اللہ وی دی چی تب پا وو اندامونو باندی سجده لگے پا وو اڈوکو على الجبهة پتندی باندی و اشار بیده الى انفه او اشاره دی پوزی توکر چی تندی یاد کنو اشاره دی پوزی توکر مانا دا چی پوزا تابع دا تندی نو دا تندی سر پوزا شمار لیکی دا یوشو والیدین او لاسونا لاسونو لاسو دی طول لاس تاوی لیکی و دلتا لاس مراد اگه دا ورغوی دی زکر که طول لاس شنو مخ که حدیث ترشی و یو بلوم راشی چې څنګه دی سي مخوروي لکه څنګه چې سپي خوري کړي نو چې ټول لاس کې دی په ځمکه باندې سره د څنګلو یا د لیچونو اخو د هغه حدیث خلاف ورزي راغله نو دلته د لاسونو نه مراد هغه ورغوي دي د لاسونو والركبتين او دو زنګونان واطراف القدمين او د دوانو خپو د ګوتو د سرونه نو دا ټول شو تندې دو لاسونه دو زنګونان او دو خپې او تندی سره راځي پوزه راځي کامله طریقه د سجدې هغه دا ده او واجب دا دی چې په دې ټولو اندامونو د سجده ولګي لکه بعض علما دا وایي ناوي لازم دا ده چې سجده کې تندی ولګي او دا نور غوره دی چې ولګي ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث ښه واضح دی چې امرتو ما ته امر کړی شوی دی امر راته الله کړی ته به سجده داسې لګې نو په دې ټولو اندامونو باندې به سجده لګې دا واجب دی دغه طریقه ده اوس دلته بله مسله هغه اهمه مسله ده که چېرته یو سړی په دې اوو اندامونو باندې سجده ولګوي او بیا د سجدې په دوران کې یو اندام یا بعض حصه د هغه اندام اوچته کړي نو دا طریقه ده غلطه ده نه ده پکار دي لکه بعض خلک ویني سجدې لګولي نو دا خپې به اوچتۍ لګوي کله به خپه باندې خپه ګرئ کله به زنګون اوچت کړي لږ یا پوز یې داسې لګولي چې بس نه لګېده ورته ووایه ګوره چې یو پیر دا موږ د هغه چا خبره کوو چې یو پیر یې ټول اندامونه ولګول او بیا په منځ کې څه وخت دپاره څه حصه اوچته کړې ده نو د دې سره د ده سجده وشوه سجده ولې وشوه ځکه چې یو وخت کې پوره اندامونه لګولي سجده لګېدلې ده او دا طریقه غلطه ده الا یو سړی معذور دی او جدا خبره ده که یو سړي پوزه اپریشن یې کړی دی زخم دی نشي لګولی یا یو لاس زخمی دی یا لاس نشتی یا یو خپه چې د پای کې زخم دی هغه جدا خبره ده خو بې ضرورته په دې منځ کې د سجدې دا کوم اندامونه چې دي دا اوچتول یا د دې څه حصه اوچتول دا غلطه طریقه ده خو که چېرته یو پیر د اندامونه ټول ولګوي نو سجده وشوه سجده داسې کېږي چې ته دا اووه اندامونه ټول یو پیر په ځمکه ولګي او دا بعض ملګري تپوس کوي چې لکه موږ یو امام پسې مونځ کوو یا یو کس مونځ کوو هغه په دې سجده کې چې دا خپه اوچته کړه دا یوه او په دې بله یې کېښوده او یا دا خپه پې ګروله چې ده دا سجده به صحیح و که نه نو یو وخت کې چې ده دا اندامونه پوره لګولي ده سجده شوې ده او دا طریقه غلطه ده سجده چې لګې دا ورغوي دا به جوخ په ځمکه باندې کېږي داسې چې دا ګوتې ستا قبلې ته مخامخ داسې نه چې داسې دي اېښودي د خپل مخ ته دې راړولي یا د دې بل کس دې مخ ته دې اړولي ګوتې نه ګوتې سیده ایږده او بله مسله دې سره بیا تندی چې لګوي نو جوخ سره د پوزي او الله ته سجده لګول په تندي او پوزي سره دا د ټولو نه اوچت د عزت مقام دی حالانکې د انسانانو په مخ کې یعنی تندی هغوی ته په ځمکه لګول دا خو د ذلت انتهایي هغه حد دی خو چې چا سره خبرې کوي دا سر ورته هسې داسې ټیټ کړي نو یو قدرمند سړي ته په دې کې هم ځان ذلیله ښکاري او ځکه شریعت د دین هم منع کړي چا ته به سرونه نه ټیټول الله موږ له ډېر عزت را کړی دی خو بعض هغه دي چې د عزت یې نه دی پکار الله موږ ډېر عزتمند ساتلي یو ګوره الله ولې موږ منع کړي یو چې د مخلوقاتو نه هغه څه مه غواړي چې څه زما په لاس کړي چې موږ ذلیله نه شو راته دا ویلي په شریعت کې چې مخلوق ته ملا مه ټیټوه مخلوق ته سجده مه لګوه مخلوق ته تندی مه لګوه د دې لپاره چې زموږ عزت وي اوس وګوره د نورو خلکو ته صفا چې کوم کافران او مشرکان دي اوس وګوره بوتانو ته سجدې صلیب ته سجدې او نورو داسې مخلوقاتو ته ونې ته او لرګي ته بیا براینام چې کوم مسلمانان دي او توحید د سره پېژني نه
ځان ته مسلمانان وایي او په شرک کې اخته دي، هغوی حالاتو ته ګوره، قبرونو ته سجدې، بابا ته سجده، پیر ته سجده، ژوندي کس ته سجده، ټیټېده، په خپو کې پرېوته. تاسو هم ویډیوګان لیدلي، نن سبا څه پټه پناه نه ده، خپو کې ورته پرېوځي پیر صاحب ته. دا څومره لوی ذلت دی. الله رب العزت د دغه ذلت نه موږ بچ کول غواړي. او الله رب العزت چې دا پیغمبر را لېږلی دی او دا کتاب یې را لېږلی دی، د دې دپاره چې موږ د دې بندګانو د بندګۍ نه راوباسي، د هغه د بندګۍ طرف ته. چې ګورې تاسو هم بندګان یې، دغه هم بندګان دي. بنده به د بنده بندګي نه کوي، بنده به د الله بندګي کوي. او دا عزت دی او سراسر عزت دی. ګوره کوم سړی چې موحدي، عقیدې د توحیدي مضبوطه، دی الله ته تندی ټیټوي، نه به یې د چا په در ویني، نه به یې په دربار ویني، نه به یې په درګاه کې ویني، نه بوت ته، نه ونې ته، نه ګټې ته، نه پیر ته، نه ملنګ ته، نه مرید ته سر ټیټوي، نه عام ملګري ته سر ټیټوي. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي، یا رسول الله موږ کې یو کس د بل سره ملاو شي، اینحني له، ټیټېږي به هغه ته وي؟ نه، دا ټیټېدل د بعضو خلکو دا ګورې دا غلطه طریقه ده، او دا د هندوانو نه اخیستې شوې طریقه ده. دا ودا چې ادب او احترام نه، ادب او احترام ځان له شی دی. دلته ته ځان ذلیله کوې، د دې څه مطلب دی ته سړي ته سر ټیټوې؟ نو دا زموږ په دې پښتنو کې هم باشي، سړي سره لاس ملاو کړي سر ټیټ کړي، یا د چا سره لاس ملاوي لکه قدرمن سړی دی، که هغه عالم دی، که هغه رشته کې مشر دی، که هغه بل څه مشرتیا ده، نو دی چې ورسره لاس ملاوي دی، لاس ملاولو سره ټیټ شوی. او ما سره چې څوک داسې لاس ملاوي زه ورته ډایرکټ زه ورته نیغ شه، ما ورته یو شان یو د الله بندګان. قدر او عزت او احترام دا یو جدا شی دی. دا کوم کار چې ته کوې دا ناروا دی په شریعت کې، او دا ځان ذلیله کول دي. الله موږ ته چېرته دا نه دي ښوولي چې ته ځان ذلیله که مخلوق ته. د توحید موږ ته ښوولی دې دپاره دی چې موږ د ذلت نه بچ شو. الحمدلله موحد انسان له چې الله څومره عزت ورکړی نو بل چا له نه دی ورکړی. او دا تندی الله ته لګول بیا د عزت دی او سراسر عزت دی. او چې څومره یې ورته دا تندی لګې دومره د عزت ډېرېږي، دومره زړه ته سکون میلاویږي. بل دا چې زمونږ خالق دی که نه، لکه اوس یو سړی دا وایي چې یاره تا چې په دې مانځه کې سجده لګولې وه تا ځان ذلیله نه کړو، نو موږ ورته وایو موږ ځان څنګه ذلیله کړو؟ موږ خو خالق ته سجده لګولې وه، موږ یې پیدا کړي وو، موږ له رزق راکوي، موږ ساتي، موږ یې بندګي کوو، نو هغه ته سجده لګولو کې څه ذلت دی؟ بلکې د هغه ته سجده لګولو کې خو سراسر عزت دی. ذلت هله دی چې اوس یو سړی زما په شان مخلوق دی او زه هغه ته پروت یم سجدې لګو، دې ځکه اوس وایي چې ځان دې ذلیله کړو، ځان دې وشرمو. خو چې یو رب زه پیدا کړی یم، ما ساتي، زه یې بندګي کوم، دنیا او آخرت کې زما کامیابي د هغه په لاس کې ده، زما ناکامي د هغه په لاس کې ده، زه به هغه ته ټیټېږم نه؟ نو هغه ته ټیټېدو کې او هغه ته تندي لګولو کې سراسر عزت او عزت دی. د تندی چې په ځمکه لګې نو بیا دا سوچونه پکې مه کوه چې یاره کیدای شي په دې ځمکه باندې به قالین به لږه دوړه پرته وي او دا پوزه به لږه کمزوري ولګومه او ډېره په زور یې نشم لګولی او که دوړه پرې ولګي او که کاڼې پرې ولګي، دا قصې څوک نه کوي دلته. سجده ولګوه ښه برابر، که چېرته دوړه دې په مخ ولګېده یا په پوزه یا په تندي مانځنه باندې صفا کړه، دې کیسې دي. نو دا مقام هغه د الله په مخ کې د عاجزۍ مقام دی، او د عاجزۍ په مقام کې څوک دا سوچونه نه کوي چې په تندي به مې خاوره ولګي او په پوزه به مې خاوره ولګي، او ستا کمې داسې اوږدې سجدې دي چې ته به ګنټو پروت یې په سجدو باندې او پوزه لا لګېدلې نه او بیا راوچتېږي. نو که دې ټیم کې معمولي څه په دې پوزه یا په تندي ولګي نو څه چلو شو؟ او حدیث کې نه راځي چې کله باران شوی د شپې او مسجد نبوي کې د اوبه نه رابهېدلې وي، صحابه کرامو سهار مانځه کې رسول وسلم په خټو کې تندی لګوله، چا وکړه خدا چټایانې دا کالونه ده په خټو کې تندی لګوله. او هغه څوک دی په مخلوقاتو کې عزتمند مخلوقات دی، او هغه تندی په خټه کې الله ته لګولی دی. نو که ما ورته چېرته په قالین او په درۍ او په چټایي باندې معمولي دوړه پرته وي څه چل کېږي؟ دا مقام د عاجزۍ دی، د الله په مخ کې څوک د الله په مخ کې به ګوره دا هغه څه نه کوي چې هغه د عاجزۍ په خلاف وي، بلکې الله خو موږ ته وایي چې د مخلوق په مخ کې هم تکبر نه کوي، د مخلوق په مخ کې هم تکبر مه کوه، نو بیا د خالق په مخ کې دې څه خیال دی؟ څومره چې عاجزي کولی شي الله ته کوه. ګوره موږ چې دعا غواړو د الله لاس ونیسو، لاس نیول څومره ګران دي مخلوق ته، خو الله ته دې لاس نیو کې موږ یو سکون محسوسوو، یو راحت محسوسوو، خوشحالي محسوسوو چې یاره موږ بل چا نه خو نه غواړو، خو د هغه چا نه غواړو چا چې پیدا کړي او چې څوک هم رب دی. نو چې سجده لګې دا ورغوي دا ښه برابر په ځمکه باندې تندی سره د پوزې زنګنان او ګوتې د خپو ده، او دا داسې لګول بعضې روایتونو کې داسې راغلي دا داسې لګول چې دا ګوتې راماتې شي او مخ یې کم طرف ته شي، قبلې ته یې مخه شي، الا دا یو سړی
لکه بدن یې غټي ګوتې نه راماتېږي یا څه عذر دی او دا جدا مسله نور صحیح طریقه د سجدې هغه دا ده ورسره دا یاده کړه چې دواړه چې کله دې سجده ولګوله نو دواړه خپې به یو ځای کې او حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وایي چې یو پیر زه د شپې راپاڅېدم نو رسول صلی الله علیه وسلم یې ورک وموندو یعنې خوا کې را سره نه و نو تیاره وه نو ما دا لاس داسې و نو د هغه په دې دواړو پوندو مې لاس ولګېد او دا لاس په دواړو پوندو باندې هله لګي چې پوندې یو ځای خو چې پوندې لري نو بیا په لاس نه لګي په یو ځای نو دا طریقه ده چې سجده لګې که برابر د اوان دامونه په ځمکه باندې او دا ګوتې به داسې راماتې کړي چې قبلې ته یې مخ شي او دواړه خپې به یو ځای کې راسي دواړه خپې یو ځای کول ما دا یو سړی لکه بدن نه غټ دی اوس بدن چې غټ دی د ګوتې راماتولو مشکل دی د خپې یو ځای کولو مشکل نو دا معذوره دی ګوره دا قاعده ده د شریعت قانون دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس دومره بوج ږدي څومره اوچتولی شي نو د هغه څه الله زموږ نه تپوس نه کوي کوم چې زموږ د وس او د طاقت نه بهري دا د سجدې طریقه ده بیا موږ تېر شوي درس کې هغه یو څو درسه مخکې موږ دا خبره ذکر کړې چې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دې نه چې را سنګلې ولي چې به نه خورئ او یو حدیث را روان دی انشاءالله کېدای شي نن راشي درس کې چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله د سجده کې لاس ولګول نو د ترخ به ښکاره کېدو ترخ ښکاره کېدو مطلب دی چې لاس دا مټ به یې د دې اړخ نه لرې ساتو مټ به یې د اړخ نه لرې ساتو بیا مټ د سنګل نه یا د لیچې نه لرې ساتل بیا خېټه د ورون نه لرې ساتل په دې طریقې سره سجده لګي نو سجده کې چې لاس کېدی اول خو دا ګوتې چې نه د لاسونو کولولو دا مطلب نه دی چې ته لاسونه داسې کړه دلته ګوتې چې د هغه د قبلې نه راواوړې نو ګوتې قبلې ته داسې ده او لاس ورسره لږ کولا وکړه چې بدن ستا د یو بل سره نه یې لګېدلی بیا دې کې بعض کسان داسې کوي چې ځان د دې نه ساتي چې یاره دا خېټه مې د دې ورون سره ونه لګي نو دومره اوږده سجده ولګي چې د بل دومره غځېدلی چې د بل سب کې پروت وي نو دا غلطه طریقه ده لیدلی دي که نه سم داسې غځېدلی مخکې تلی هغه بل سب کې پروت وي نیم یې هغه بل سب رانیولی نو داسې طریقه هم صحیح نه ده او بلکل راټولېده د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې نو راټولېږي به هم نه او دومره غځېږي به هم نه چې نورو مسلمانانو له تکلیف ورکړي بله بیا دا مسله چې دا لاسونه روایتونو کې راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا لاسونه د اوږو سره او د غوږونو سره نږدې ایښود یعنې ته سجده ولګوره دا مخ دی نو چې ستا دا مخ د دې لاسونو په دې منځ کې راشي یا اوږو ته نږدې یا غوږونو ته هره طریقه صحیح ده خو داسې لکه دا زما مخ دی او لاسونه زما دلته پراته دي دا طریقه صحیح نه ده یا دومره نږدې چې په لاسونو باندې سجده لګولې ده دا طریقه هم صحیح نه ده ته دا مخ د دوو لاسونو په منځ کې ښه په ارام داسې وګوره چې کله دې دا مسله یاده کړي چې کله تکلف دې کوو که نه نو خطا کېږي به یعنې دا ډېر شد و مد سره کار نه دی چې ته پکې د حدودو نه واوړې بیا به غلطي کوې لکه اوس ته یو کس ته دا ووایي چې یاره خپله خپې سره لګول اوږه د اوږې سره لګول مخکې ورځ کې موږ مسله بیانول نو هغه پکې بیا که یو کس ته سره خپه نه لګي موږ ته سره مه لګوه بس پرېږده الله به دې تپوس نو دی پسې لګېږي نو خپلې خپې دومره کولاوي کړي نو په خپله په یو محظور کار کې واقع شو دا شان چې سجده وایي زه کولا ولګوم نو دومره کولاوي ولګي چې اخوا مخې ته تلی غځېدلی یا دومره لاسونه کولاو کړي چې خوا کې مسلمان چې کوم سجده لګولی هغه له تکلیف ورکوي د هغه د تشې ده په دې سنګل لګي یا ته ورته دا وایي چې لاسونه په لاسونو سجده مه لګوه نو لاسونه به یې دومره دیزې کې ایښودي داسې نه ښه په ارام او ګوره چې کومه طریقه شریعت خولي په هغې کې سړی تنګېږي نه او دا تجربه کوي چې کومه طریقه قرآن او حدیث کې راغلي سلفونه را نقل شوي په هغې کې سړی نه تنګېږي او چې کله د هغې نه یا زیاتېدي یا راکمېدي بیا به تنګېږي اوس سجده چې ته ولګوه لاسونه دې ډېر لرې کړي دا سړی تنګوي او چې لاسونه دومره راتنګ کړي چې په دې لاسونو دې سجده لګولي دا هم سړی تنګوي او چې کله ته عام مخ دې د لاسونو په منځ کې کړی او لاسونه د اوږو سره نږدې یا د غوږونو سره په دې کې سړی نه تنګېږي